د عالمانو قدر وکړی جاهلانو بیا به ډېر ارمان کوئ خو وخت به وي تیر ای تاوانیانو. صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله. دا صحیح حدیث دی. چا چې تاسو نیکي وکړه او تا د هغه شکریه ادا نه کړله نو ته د الله ناشکر یې، تا د الله شکر نه دی ادا کړی. ټیک ده؟ نو تاسو سره د خپلو علماو دا یقین درته وایم تاسو سره ډېر احسان کوي او تاسو سره ډېره نیکي کوي په ځای د دې باندې چې د کمر نه موار دی نو تاسو څه پوهېږئ نه کمر نه چېرته چې راځئ وله کوماله سال کې چا زر روپۍ رانه کړې خوب مې لیدلی دی چې ټول تاسو جهنم ته غورځېدلئ او دوه کسان دې زر روپۍ ماله راکړې هغه جهنم نه بچو. والله چې لکه څه چلو کړو استاده به دا چلو کړو چې روپۍ راوړو ګنې والله تباه کېږي ټول به پیسو دواړو خدای باندې که دومره طریقې دي قسم تاسو به خبر هم نه وې او ستاسو د ښځو نه به موږ ټولې پیسې والي. ښځو غریبانان یې څه خبرې شبه او زوی دي بس روان دی سعودي ته ما خوب کې لیدلی دی چې هوا باندې ټوپونه وایي ښه څه وکړم استاده دا چلو کړه چې پیسې صندوق کې څومره وي ټولې راوړې خاوند ته خبر هم نه ښځې به پیسې راوړي. خو نه قیمت شته دی مونږ وایي ستاسو مونږ باندې حق دی او خاص کر دا دلته چې کوم علما دي تاسو په دې باندې یقین وکړئ چې دا تاسو ته سیده لار درښیي او د الله او د رسول لار درښیي. تاسو څه وکړئ تاسو که هېڅ هم نه شئ کولی که نه وایي ستا د نیکۍ نامې توبه ده خو دا سپي دي درکړی تاسو د دوی نه قلار شئ. د الله بندګانو د دې علماو دیدنونه مه کوئ د دې علماو توهین مه کوئ دوی پسې پراپېګنډې مه کوئ. قسم دی چې دا مونږ په دې سترګو ولیدلی په دې سترګو چې کوم ځای کې علمای حق وایم یو د وټونو ویلی دي مړه ورکړه ګڼکپان هلته نه وایم وټونو والا هغه پرېږده علمای حق چې تا ته الله او رسول درکوي چې چا ورپورې خبرې کړي که نه چې هغه ته په دنیا کې الله شرم وراړولی نګور تې تلې ده الله بدنام کړی دی په شرمونو یې شرمولی ولې ځکه لحوم العلماء مسمومتون داسې علما چې تا ته الله او رسول درکوي د دې علماو غوښې د زهرو ډکې دي وه ودې خوړې نو الله به دې تباه کړي. بس د دې خپلو علماو نه قلار شئ په مجلسونو کې د دوی سپکې مه وایئ دوی پسې بدنام وي. قیامت شته که نه خدای مر کې قیامت کې که دوی روپۍ خوړلي یا رامیتوبونه یې کړي قیامت کې به راکاره شي. تا نه پرې نه دي خوړلي چې تا نه کوم روپۍ تاسو نه مونږ دا ټول مولیان چې راجمع شي یو امیدي ګوته جګه کړي چې ما یې روپۍ خوړلي راشئ ګوره الله به مو نیسي او قسم دی چې دا نعمتونه به درنه لاړ شي الله به باندې داسې مولیان راولي که نه چې هغه به ستاسو د ښځو بېعزتي وکړي تاسو ونه ګورئ په دې نیټونو او هغه به ستاسو د دین به هم دنه ختم کړي او پښتو کې متل دی دین هم لاړ او ستا دین هم لاړ هغه ټوکه به وشي. دا ولې ځکه چې تاسو د دې خپلو علماو قدر به ورکړئ. دا ستاسو دریسې زه خو دلته نه یم ځان نه یادوم دا کوم علما چې دلته ټکه ټوکه کار کوي د دین یې رمه توروئ د دوی افسر افزایي وکړئ که یو روپۍ ورڅخه کولی شئ ویې کوئ که نه شئ کولی نو وایه لکه هغه پرې نه ده لکۍ خو جنډه وړه که نه خدای ورکړي هغه حوصله افزایي خو نه وکړي چې هلکه الله استاد تعالی اجر درکړي زما بچي ته سبق وایي په ځای د دې باندې چې موږ د دوی حوصله افزایي وکړو خبرې پسې وکړو پیسې ووالې او پلان کې وي همدا ټول علماو که قدر د زړه نه احترام هسې لباسي نه او دا احسان منئ چې موږ ته د الله دین ښودلی دی موږ ته توحید ښودلی دی زموږ زنانې د قبرونو نه منې کړي دي